یوټیوب تاسو ته د میاشتې 100 روپۍ درکوي. د نوي یوټیوبرانو په ذهن کې یا که ستاسو یوټیوب مانیټایز ته نږدې د ټولو نه غټ سوال دی چې تاسو به د یوټیوب نه د میاشتې 100 روپۍ اخلئ. په نننۍ ویډیو کې مو په دې پوه کوم. السلام علیکم لیدونکو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ تکړه او تازه اوسئ. د یوټیوب نه د میاشتې 100 روپۍ اخیستلی شئ. دا یو ډیر مهم سوال دی او د ټولو یوټیوبرانو په ذهن کې دی تر څو پورې چې هغه خپل لومړی انکم واخلي. اصلا یوټیوب کې پیسې تنخوا نه ده. که تاسو فکر کوئ چې تاسو ته ماهانه یو تنخوا درکول کېږي ستاسو د کار په بدل کې، نو نه، داسې نه ده. په یوټیوب کې کار کول داسې دي چې تاسو مثلا هر څومره کار چې وکئ هماغومره پیسې درکوي. مقصد دا چې تاسو څومره ډېرې ویډیوګانې څومره ډېر لیدونکي د هماغې په حساب باندې پیسې درکوي. او دا پیسې څنګه حسابېږي؟ که چېرته تاسو یوټیوب سټوډیو ته ورشئ او په یوټیوب سټوډیو کې انالیټکس او بیا د انالیټکس نه وروسته تاسو ورشئ په ریوینیو باندې کلیک کړئ، نو تاسو به وګورئ چې تاسو ته ټولو لومړی اسټیمیټډ ریوینیو لیکل شوي، بیا آر پی ایم لیکل شوی، بیا ورپسې سی پی ایم لیکل شوی. نو دا اسټیمیټډ ریوینیو چې دا ستاسو د ټولو میاشتې پیسې دي چې 100 روپۍ هم ګټلې دي. او دا آر پی ایم چې دی ریوینیو پر مایل، دا اصل کې هغه پیسې دي چې یوټیوب تاسو ته 1000 ویوز په بدل کې درکوي. یعنی که چېرې ستاسو په چینل کې ستاسو ویډیوګانې 1000 ویوز واخلي، نو د هغې په بدل کې یوټیوب تاسو یو مقدار پیسې درکوي. فکر وکړئ تاسو ته $0.50 یعنی 50 سنټه درکوي په 1000 ویوز باندې. نو دا آر پی ایم چې دی هغه پیسې دی کې جمع کېږي. ستاسو چینل کله ویوز اخلي هغه پیسې تاسو ته چې دی جمع کېږي په آر پی ایم کې. سی پی ایم څه ته؟ د سی پی ایم سره اصلا د یوټیوب کار نشته. د سی پی ایم پیسې هغه پیسې دي کوم چې تاسو ته ایډورټایزر یا اعلانات والا درکوي. یعنی کومې ویډیوګانې ستاسو چې مانیټایز شوي دي او په هغې باندې اعلانات راځي، مثلا تاسو دا ویډیو چې پلی کوئ یا د چا چینل چې مانیټایز او هغه کې تاسو ویډیو ګورئ، نو په هغې باندې یو ایډ راځي، یا سکیپیبل ایډ یا نن سکیپیبل یا بمپري. نو دغه ایډ چې کله راځي د دې په بدل کې چې تاسو ایډورټایزر یا د اعلان ورکولو والا کومې پیسې درکوي هغه په سی پی ایم کې جمع کېږي. یعنی آر پی ایم د یوټیوب خپلې خالصې پیسې دي. که اعلان پرې راشي که رانشي، په ویوز هغه پیسې درکوي چې دا د سی پی ایم په بدل کې ډېرې زیاتې کمي. او سی پی ایم چې هغه پیسې دي کوم چې اعلانات والا تا ته درکوي. یعنی په 1000 ویوز کې په 100 ویډیوګانو باندې اعلان چلیدلی دی، د هغې کومې پیسې چې درکوي نو هغه په سی پی ایم کې جمع کېږي. دغه دواړه چې بیا کله جمع شي نو هغه ستاسو راځي اسټیمیټډ ریوینیو ته. دا پیسې راځي او تاسو ته به ستاسې په منتلي ارننګ کې ښایي چې تاسو 100 روپۍ ګټلي. یعنی هغه ټولې پیسې جمع کېږي او اسټیمیټډ ریوینیو ته راځي. دا په ملکونو کې هم فرق کوي. په اسیایي ملکونو کې چې ستاسو چینل ډېر ویوز اخلي، نو دلته چې دی سی پی ایم او آر پی ایم دواړه کم دي. او که چېرته په اروپایي هېوادونو یا امریکایي هېوادونو کې ستاسو ویډیوګانې ډېر لیدونکي لري، نو هلته آر پی ایم او سی پی ایم دواړه زیات دي. معلومه خبره ده چې یو اعلان والا چې کله په امریکا کې خپل اعلان ورکوي، نو هغه د کالدارو په حساب باندې اعلان نه ورکوي، د ډالرو او سنټونو په حساب باندې اعلان ورکوي. یعنې بیټ چې دی د هغې په ډالرو باندې. خو که موږ چې د پاکستان یا افغانستان یا مثلا انډیا کې اعلان ورکو یوټیوب ته، نو دلته موږ په خپلو پیسو باندې اعلان ورکوو. مثلا بیټ یعنې کله چې ستاسو په اعلان باندې کلیک وشي، نو د هغې به 100 روپۍ، نو موږ ورته ورکوو چې 15 کالدارې. نو چې بیخي په هغه ایډ باندې څوک کلیک هم کړي، نو 15 کالداره چې ډالرو ته واړوي، نو بیخي هغه سنټ هم ترې نه جوړېږي. نو دلته په دې وجه باندې چې د دې ملکونو د سی پی ایم چې دی ډېر ډاون وي. نو دا چې دی په بار ملکونو کې ستاسو ویور زیات، نو ستاسو به هماغومره انکم زیات وي. یعنې ملکونه هم په دې باندې تاثیر لري چې ستاسو ویډیوګانې چېرته خلک ګوري، نو دا حتما په دې باندې تاثیر لري چې تاسې څومره پیسې د میاشتې ګټئ. که ستاسو کنټینټ کې کوشش کوئ داسې کنټینټ اچوئ چې هغه اورسیز دپاره یا مثلا د مسافرو دپاره، هغه ټول خلک په دوبۍ او سنګاپور او سعودي او امریکا کې ګوري او یورپي ملکونو کې، نو هغه چې دی به تاسو ډېر زیاتې پیسې ګټئ. څومره ویوز چې ستاسو اوسي څومره پیسې ګټلی شئ. نو زه به ورته اندازه نه وایم که چېرې تاسې په 13-48 ساعتو کې تاسو په انالیټکس کې 48 ساعته ښایي چې 13-48 ساعتو کې تاسو څونه ویوز اخیستي. که چېرې تاسې خپلو 13-48 ساعته ویوز وګورئ، که هغه چې د 15,000 نه لوړي، نو تاسو یقیني اوسئ چې تاسو به انکم به په پاکستان کې د 50,000 کالدارو نه لوړ وي، په افغانستان کې هم تقریبا 20-25,000 افغانیو ته د میاشتې رسېږي. یعنې څومره چې ستاسو ویوز زیات دي، هغومره ستاسو په ویډیوګانو باندې اعلانات زیات راځي، هغومره ستاسو چانسز زیات دي چې ستاسو انکم زیات اوسي. د دې تر څنګ چې ستاسو ویوز زیات انکم زیات اوسي، په کمو ویوز هم ممکن دی چې ستاسو ریوینیو چې دغه ډېره زیاته اوسي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې
مثلا داسې یو اعلانات هم شته دی داسې اعلانونه مې د غټو غټو کمپنیانو چې هغه باندې مثلا څوک کلیک ستا د ویډیو نه وکړي نو په یو بیټ باندې چې یو کلیک شوی دی نو تقریبا $10 بیټ $15 بیټ نو یعنی چې ستا د ویډیو نه چا په هغې اعلان باندې کلیک وکړي $15 ستا چینل ته راځي نو یو ویور که مې نو $10 $15 تا ته راوړه نو دا مقصد مې دا چې د اعلانونو په بیټس کې هم فرق چې د کوم ملک نه کمې کمپنۍ ورکړه څومره پیسې په اعلان باندې ورکړي نو دا دې پورې هم تاثیر لري نو هیله چې تاسو په موضوع باندې پوه شوي یاست او سر به مو پې خلاص شوی چې د یوټیوب نه پیسې څه رقم ګټل کېږي او دا پیسې د کومه راځي او څنګه جمع کېږي نو د همداسې نور ویډیوګانو دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ ملګري هم خبر کړئ زه ستاسې په خپله ژبه کې یعنې زموږ په خپله ژبه پښتو کې غواړم چې پښتانه په ډیجیټل لارو چارو باندې پوهېږم چې په آنلاین توګه باندې ډیجیټل نړۍ نه د انټرنیټ نه څنګه کولی شي چې پیسې لاسته راوړي او خپل مالي حمایت پرې وکړي نو دا مو زموږ نن ورځې ویډیو هیله چې ستاسې به خوښه شوي وي تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم د خدای په امان